الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. صدق الله العظيم. دا د ابراهیم د سورې له 440 تر 640 آیتونه دي کې الله تعالی فرمایي د پیغمبره له هغه ورځې خلک وویروه چې عذاب به یې ورته راشي، نو بیا به هغه چې ظالمان دي ظلم یې کړی وایي به ای زموږ ربه تر دې ټاکلې نږدې نیټې موږ ته مهلت راکړه، موږ وځنډوه چې ستا بلنه ومنو او ستا د پیغمبرانو مطابقت وکړو، چې کله هغوی د الهي عذاب په خپلو سترګو وګوري نو الله تعالی ته به همدا دعا او غوښتنه کوي چې موږ لږ وځنډوه، زر را سره محاسبه مه کوه. چې فرصت راکړه چې ستا بلنې ته لبیک ووایو او ستا د پیغمبرانو مطابقت وکړو، تعهد کوو چې که د مهلت راکړه یو ځل بیا د ځمکې ته ستانه کړو، ستا د اوامرو اطاعت وکړو، ستا د دعوت او بلنې اجابت وکړو او ستا د پیغمبرانو مطابقت وکړو. آیا تاسو هماغه نه وئ چې تر دې وړاندې مو قسمونه کول چې هېڅکله به له زوال سره مخامخ نه شئ؟ قسمونه یې کړل، خپل بقا یې باور درلود، دومره چې د الله په نامه یې قسمونه خوړل چې زوال نه مومو، دایمي و، ابدي و. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لكم کیف فعلنا بهم. او د هغو په استوګنځیو کې تاسو ساکن شو، ځای په ځای شو چې ظلم یې کړی، د هغوی قصرونه او ماڼۍ تاسو ته په میراث پاتې شوي. الله تعالی هماغه ظالمان تر تاسو نه وړاندې ظالمان ماخذه کړل دغسې چې هر څه یې تاسو ته په میراث پاتې شو او د هغوی په ماڼیو کې نن تاسو میشته او تاسو ولیدو چې موږ له هغوی سره څه معامله وکړه، هماغه معامله تاسو ته منتظر ده. سره له دې چې په خپلو سترګو مو لیدل له مخکنیو ظالمانو سره الله تعالی څه وکړل، چې کله اقتدار تاسو ته په لاس درغی تاسو د ظلم او د کفر لار غوره کړه. حتما به له تاسو سره هماغه معامله کېږي چې تر تاسو وړاندنیو سره شوی. د دوی مثالونه مو درته بیان کړي، د دغسې ډېرو ظالمانو مثالونه مو تاسو ته بیان کړي چې په الهي عذاب اخته شوي، الله ورسره محاسبه کړې، مهلت یې ورکړی، خو د مهلت په پای کې کلک نیولې. تاسو سره به همداسې کېږي. وقد مکروا مکرهم، هغوی هم خپل ټول مکر وکارول،
ټول تدبیرونه یې وکارول. د مکر او د پټو تدبیرونو پایله او نتیجه هم د الله تعالی په لاس کې. ستاسو دا ټول تدبیرونه الله تعالی شنډ کړل. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، قسم د دوی مکر دومره پوخ کې دومره سترې اغیزمنې چې غرونه هم له ځایه خوځوي. پایله یې خدای ټاکي. الله تعالی به یې شنډوي. د دشمن له سترو سترو تدبیرونو او مکرونو ویره مه لرئ. پایله یې د الله تعالی په لاس کې ده، هغه به یې شنډوي. چا چې د ظلم لاره غوره کړې د سابقه مخکنیو ظالمانو برخلیک ورته منتظر دی. د الله تعالی سنتونه نه بدلیږي، ثابت دي. د زمانې په بدلیدو سره الهي سنن نه بدلیږي. نیکانو سره چې الله تعالی کومې وعدې کړي دي او ترسره شوي دي تل به ترسره کېږي. او له مظلومانو سره چې د الله تعالی کومې وعدې دي هغه مخکې ترسره شوي، له دې نه وروسته به ترسره کړي. او د ظالمانو په ارتباط هم چې الله تعالی کومه پرېکړه کړې تر دې نه وړاندې عملي شوي، له دې نه وروسته به حتما عملي کېږي. څوک یې بدلولی نه شي. موږ د دې الهي سنت مصداق په وار وار په خپلو سترګو ولید. مقرر مو ولیدل چې الله تعالی له ظالمانو سره څه وکړل. له دې درې سترو زبرځواکونو سره چې د خپل مستی اوج کې او د قدرت په انتها کې راغلل، افغانستان اشغال کړ، بې انتها ظلمونه یې وکړل. الله تعالی له هغو نه انتقام واخیست، له تور برخلیک سره مخامخ کړ. د ټولو ټغر په افغانستان کې ټول شو. په افغانستان کې د ماتې په نتیجه کې د هغوی ټغر ټول شو. امریکایان هم راغلي وو په دې تمه او موخه چې تل دلته پاتې شي او دا افغانستان د دوی دائمي اډه شي. خپل هېڅ ارمان ته ونه رسېدل. له ماتې سره مخامخ شو، سر ټیټې له افغانستانه ووتل. غوښتل یې چې وتلې د یوې داسې معاهدې مطابق وي چې له یوې خوا یې حیثیت خوندي پاتې شي او له بلې خوا څو محدود شمېر اډیان ترلاسه کړي. د همدې لپاره یې د مذاکراتو لار غوره کړه. د همدې لپاره یې قطر د مذاکراتو لپاره غوره کړه. شنه څراغونه یې طالبانو ته ښودلي چې که یوه دوه اډه ورسره ومني نو دا امتیازات ورکړي. شفاهي توګه هم په تحریري توګه هم هڅه کوله چې معاهده همدغسې یو بڼه غوره کړي. که په تحریري توګه نه راځي، په شفاهي توګه طالبان په دې قانع کړي چې پرېږدي د امریکایانو وتل پتمن وي، عزتمن وي، حیثیت یې خوندي پاتې شي. یوه دوه کسان وړې اډې شمېر د سرتېرو هم کم وي، حتی که ممکن چې په سفارت کې د هغوی 1.5 کسان پاتې شي. همدا ومني او په دې ترتیب امریکایان د دوی په زعم پتمن او عزتمن له افغانستانه وځي. خو موفق نه شول. الله تعالی د دوی دا مکر بې نتیجې پرې شو. غوښتل یې راتلونکی حکومت داسې جوړ شي چې د دوی پلوي څېرې په دوی پورې تړلې څېرې په دغه اوږدې مودې کې هغوی روزلې او قدرت یې ورته سپارلی. هماغه کسان غیر مهم پوستونه وزارتونه یې خو په حکومت کې پاتې شي. دا هدف هم ترلاسه نه کړ.
هڅه یې وکړه چې د قطر مذاکرات تر پایه د دوی تر مدیریت او وساطت لاندې ترسره شي او هره پریکړه د دوی په اغیزمن شتون او حضور کې. الحمدلله چې په دې هم بریالي نشو. حتی په د آخري شیبو کې هم دوی هڅه کوله چې دا مذاکرات له کابل نه دوحې ته انتقال شي. هلته چې فکر کوي د دوی تر اغیز لاندې به لږ تر لږه په مذاکراتو کې به حضور لري، مستقیم او غیر مستقیم حضور. ولی الحمدلله دا کار هم ونه شو. نن مذاکرات دلته په افغانستان کې روان دي. دا یو لاسته راوړنه ده د پردیو له وساطت پرته، د هغوی له مدیریت او حیمانت پرته خپل افغانان خپلو منځونو کې کښېني او خپل برخلیک په خپله ټاکي، د پردیو له فشار، حضور او اغیز پرته. کله چې په دې ټولو مواردو کې هغوی ناهیلي شول، نو دا منصوبه یې جوړه کړه چې ښارونو ته د طالبانو ننوتل، مخصوصاً د کابل ښار ته د دوی ننوتل له خونړیو پیښو سره توان. هڅه یې وکړه چې طالبان وهڅوي کابل ته ننوځي، سره له دې چې هغوی له دې ډډه کوله. خپلو سرتیرو او قطعاتو ته ویلي وو چې د کابل په دروازو کې معطل او متوقف پاتې شي، له ننوتلو ډډه وکړه. ګمان یې دا و چې په کابل کې د طالبانو مخالف افراد د ملي امنیت بیدریشي 10,000 شاوخوا کې پرسونل د نور امنیتي او نظامی قطعاتو روزل شوي مجهز افراد او د 01 02 کرایي جنګیالي شمیر یې دومره دی چې کولی شي وضعیت ناامنه کړي او د طالبانو خلاف مقاومت رامنځته کړي. منصوبه هم ده، دقیقاً هم ده. مقاومت، ناامني، تالان او غارات، شخصي خپل سر انتقامونه او نورې پیښې به د دې باعث چې په کابل کې هم او په نورو سیمو کې هم د طالبانو په ضد پراخ مقاومت او جنگ پیل شي، یا لږ تر لږه طالبان د هېواد دننه هم او بهر هم بدنام شي. او دا تر نظامی ماتې هم ستره ماته ده. پایلې تر نظامی ماتې هم خطرناکې او بدې. امریکایان په خپلې دغې خبیثې او شیطاني منصوبې کې هم بریالي نه شول. او معلومیږي چې هغوی له څه هوډ او عزم او ارادې سره له افغانستانه وتلي. د دوی د وتلو څرنګوالی دا کاملا په ډاګه کوي چې هغوی له عقدې سره، له کینې سره، له نفرت سره، د انتقام او غچ له جذبې سره له کابله وتلي، له افغانستانه وتلي. د کابل له هوایي میدان د دوی د آخري قطعاتو د وتلو څرنګوالي وښودل چې له افغانانو د غچ اخیستلو له هوډ او ارادې سره هغوی له افغانستان وتلي. په هوایي میدان کې پراخ او وحشیانه تخریب او ټول تجهیزات و وسایل، ټول ملکي او نظامی جهازونه، ټانکونه او ګاډي، حتی ملکی ګاډي، شخصي ګاډي، نظامی ګاډي هم نه، حتی د دفتر چوکۍ، میزونه، کمپیوټرې په بشپړه توګه تخریب کړي او سوځولي. په همدې توګه یې خپل غچ اخیسته، دا خپله کینه یې را څرګنده کړه، د زړه بړاس یې را ایستلی. له افغانانو یې ماته خوړلې، حق یې درلود. په افغانانو یې زور نه رسېدو، په دا وسایلو تجهیزاتو یې زور رسېدو، په اسانۍ سره یې
سوځولې هم دي، په راکټ یې مشتلې په چکش په څټک باندې یې مات کړی، شیشې یې ماتې کړې دي. څه چې په مخې ته ورغلي یو یم سالم او روغ نه دی پرېښی. او دا هم داسې نه چې ګواکې دا به د سرتېرو شخصي کار و، منصوبه همدا ورته ویل شوي چې همداسې به وځي. هېڅ روغ رمټ شی ورته پرې نه ږدي، هر څه باید تخریب شي. د دفاع وزیر ته یې لارښوونه وکړه چې څومره هلیکوپټر چې کولی شي له ځان سره یې بوځه یوسه، او هغه 11 هلیکوپټر یې پنجشیر ته انتقال کړي او کافي مهمات و تجهیزات و وسایل هم اجازه یې ورکړې، بلکې هڅولی یې ده، تشویق کړی یې ده، مرستې ورسره کړې ده چې دا کار وکړي. نن چې تاسو هلته هلیکوپټر یې ګورئ، دا هماغه دی چې ده له ځان سره به یې ولري. کسان دوی په دروغو دغسې تبلیغات کوي چې دا د تاجکستان هلیکوپټر دی چې وسایل و تجهیزات پنجشیر ته رانتقالوي، او حتی وایي چې د تاجکستان سرتیري راغلي د دوی په څنګ کې اوس د طالبانو خلاف جنګېږي، او په دې فخر هم کوي، او په دې سره خپلو جنګیالیو ته روحیه ورکوي. د دې په ځای چې وشرمېږي، سترګې یې ټیټې شي، سر یې ټیټ شي، خجالت وباسي، په دې باندې فخر کوي، همدا تبلیغات کوي او عکسونه هم خوروي. د هماغو هلیکوپټرو عکسونه په فضا کې اخلي او بیا یې خوروي. او تاسو به حتما اورېدلي چې امریکایي سناتورانو، ډېرو شریرو سناتورانو چې د نړۍ په هر ګوټ کې چې د اسلام په ضد جنګ ده، هغوی پکې لاس لري، او امریکا او حکومت یې سپینه ماڼۍ دې ته هڅوي او مجبوره کوي چې په دې جنګ کې برخه واخلي او د اسلام او د مسلمانانو مخالفین وپالي او مرسته ورسره. هغوی یو ځل بیا وویل چې سپینه ماڼۍ او د امریکا نوی حکومت، د جو بایدن حکومت باید پنجشیر په رسمیت وپېژني. پنجشیر په رسمیت وپېژني یعنې څه؟ پنجشیر سره مرسته وکړي، خو دا بېله خبره ده. پنجشیر په رسمیت پېژندل بیا بېله خبره. چې هلته یو فراري رئیس جمهور شته چې ادعا یې کړې زه رئیس جمهور یم د اشرف غني په غیاب کې، یعنې هماغه په رسمیت وپېژني. دا ځکه چې CIA روزلی، روزنه یې د CIA په لاس شوې، دلته نه بلکې په امریکا کې د CIA په لوی مرکز کې د اوږدې مودې لپاره هغه روزل شوی، او په دې افتخار هم کوي، افتخاري جاسوس. د دې لپاره هغوی غوښتنه کوي له سپینې ماڼۍ چې پنجشیر په رسمیت وپېژني او د پنجشیر مرسته وکړي. دا ټول د امریکا شوم او سپیره عزایم څرګندوي، او دا چې امریکا غواړي له افغانانو د خپلې شرمناکې ماتې غچ واخلي او د نوي جګړې په اور کې افغانان وسوځوي. امریکا دا هم غوښتل چې له افغانستان وتلي د سپتمبر په 11 یعنې په همغه ورځ وي چې 19 عربو جنګیالیو، سرتیرو او شهادت طلب جنګیالیو ملکی جهازونه اختطاف کړل، او په نیویارک کې د دوی ستر لوړ تجارتي ماڼۍ هم په نښه کړې، او د پنتاګون دفتر هم او د CIA دفتر هم. سپینه ماڼۍ هم په دې فهرست کې وه. هماغه جاز چې باید سپینه ماڼۍ په نښه کړې وي، هغه په لاره کې نسکور شو. د څه مشکل له کبله هغه هدف ته ونه رسېد. امریکایانو غوښتل چې دا وتلې په همدغه 11 سپتمبر، خو هغوی په همدغه ورځ نه بلکې له دې نه 11 ورځې مخکې ووتل.
هغوی د اګست په 11 په 13 شپه باندې ووتل، یعنې تقریبا 11 ورځې مخکې تر دې نه ووتل. په دې کې هم ناکام شو. ترتیبات همداسې نیول شو. د هوایي میدان خونړۍ پیښې، د کابل د هوایي میدان خونړۍ پیښې چې تر 300 زیات مظلوم افغانان په وینو کې ورغړېدل. د امریکایانو له وتلو نه څو ورځې وړاندې آخرین غچ یې له افغانانو اخیستل. د امریکایانو د یو نظامي مرکز په وړاندې هماغه ساعت کې چې امنیت یې امریکایانو تامین کړی، 2 چاودنې وشوې. په ترڅ کې 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. جو بایدن هلته د دوی په مړو باندې اوښکې وغورځول شو. په محفل کې چې شرکت کړی و، لاس یې سترګو ته نیولي، اوښکې به یې شو. رښتیا که دروغ، په هر صورت ویډیو کې همداسې راغلی. او ویې هم ویل چې موږ د دې غچ اخلو. او غچ اخیستل یې څنګه؟ یو خو په جلال آباد کې په یو کور باندې برید وکړ. دا د دیموکراتانو انساني برید ده. د دې په ځای چې د هماغه چا چې د عملیات یې ترسره کړي د هغه نه غچ واخلي، د ماشومانو ښځو نه یې غچ اخیستی. د هغه په کور یې برید کړی. او بل یې د کابل کې په خپل یو مامور باندې، یو افغان مامور په کور باندې راکټي برید کړی ده. 10 تنه ښځې او ماشومان او خلک وژل شوي دي، چې وروسته معلومه شوه دا تبلیغ خو داسې و چې ګواکې دا د داعش په یو کور باندې شوی، دا د هماغه چاودنې غچ دی. اما وروسته معلومه شوه دا کس په خپله د دې یو مامور و، له دې سره مرسته او ملګرتیا کړې. امریکایي سرتیرو د غچ او انتقام لپاره یو وحشیانه غیر انساني غبرګون ښودلی. په وار وار دا کار کړی، په وار وار. او په هغو خلکو باندې ډزې پیل کړي دي چې له افغانستانه د وتلو لپاره میدان هوایي خواته راغونډ شوي. په ترڅ کې تر 100 زیات وژل شوي او تر 200 زیات هم زخمیان شوي. همدا د جو بایدن انتقام. ستاسو به هغه پیښه په یاد دي چې کندهار کې هوایي میدان ته نږدې په یو سیمه کې د امریکایانو په یو ډیلګي باندې برید وشو. او د دې ډیلګي قماندان وروسته له دې نه چې میدان ته لاړ، بله ورځ راغی له خپلو ډېرو سرتیرو سره د دې عملیاتو ته نږدې کلي باندې برید وکړ. 11 تنه یې ووژل، ځکه چې د دې کلي له نږدې نه په هغوی باندې عملیات شو. بیا یې ورباندې پټرول واچول، بیا یې وسوځول او بیا یې ورباندې امتیاز یې وکړ. ویډیو هم ثبت شوی، امریکایي رسنیو کې هم نشر شوی. او هغه لنډه موده وروسته معاف شو، اعدام نه شو، زنداني نه شو. لنډه موده وروسته څو ورځې فقط د دې لپاره چې دنیا ته وښیي چې دا د محاسبه ده او محکمه ده او د نفر نیول شوی ده، هماغه بندي شوی ده. اما لا لنډه موده نه وه تېره شوې چې هغه آزاد شو. دې ته ورته خدای خبر چې دوی او د دې دیموکراتو مورګرو ائتلافي هیوادونو سرتیرو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې څومره جنایت کړي. کاناډا او استرالیا کې هماغه کسان اوس محکمه کېږي. هغه هم فقط د دې لپاره چې د تبلیغاتي استفاده ورنه وکړي. داسې جنایت یې کړي چې هغوی هم تحمل شي. خپل همدغه کسان چې دا جنایت یې کړي دي هغه هم نشي تحمل کولی، رواني تکلیف باندې اخته دي او ډېرو یې هم ځان وژنه کړې.
دومره جنایت یې کړی چې نور وجدان داسې دردوي محکوموي چې مجبور ده خپل ځان ووژني، وجدان یې محاکمه کوي. الحمدلله چې اوس هم اشغال پای ته رسېدلی. موږ د الله تعالی شکر په ځای کوو. ټولو افغانانو، اکثر افغانانو به انشاءالله همداسې کړي، مخصوصا اکثر حزبیانو چې د بهرنیو ځواکونو وتلې لوی ارمان دا کلونه کلونه کېږي چې ډېر ارمان سره ژوند کوي. د دې ارمان لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي، ستونزې او کړاوونو محرومیتونه یې ګاللي. د دې خبرې په اورېدو سره به ډېرو د الله تعالی په وړاندې سجده کړي، د شکر سجده، او ډېرو به هم اوښکې توی شوي، نر ښځه د شادۍ اوښکې، د شکر اوښکې، د الله تعالی د پیرزوینې په بدل کې اوښکې چې الله تعالی د دوی لوی ارمان ترسره کړ. افغانستان نن آزاد شوی او د یو سرلوړي آزاد مستقل اسلامي افغانستان فرصت و مجال افغانانو ته په لاس ورغلی. د ناټو لاسپوڅی تپل شوی حکومت د سیکولرانو، ملحدینو، کمونیستانو، منافقینو، مزدور او مفسد حکومت هم الحمدلله نسکور شوی. هم د کلي په سطح، د ولسوالیو د ولایت په سطح او هم د مرکز په سطح د دوی اقتدار، سلطه او حکومت پای ته رسېدلی. همدغه چې شوروي اشغالګرانو هم په موږ باندې تحمیل کړل او ناټو هم. بس د هغوی طبیعت د مزدور ده، د نوکر، کرایي جنګیالي. چار اشغالګر راغلی دوی کرایي کړي او د خپل ولس په خلاف یې جنګولي. اوس په ټول افغانستان کې له پنجشیر پرته د اور جنگ مړ شوی او افغانانو ته همدا موقع په لاس ورغلی چې د پردیو له حضور، فشار او ګواښ پرته د خپلو دیني او ملي ارزښتونو په رڼا کې د خپلې خوښې نظام او حکومت جوړ کړي او خپل معتمد او اهل واکمن غوره کړي. امید دی چې افغانان له دې فرصته سمه استفاده وکړي. دا هم د الله تعالی یو پیرزوینه ده، یو فرصت ده. الله تعالی موږ په دې کې معزموي، سمه لار غوره کوو که غلطه، الهي و رحماني لار غوره کوو که شیطاني لار. موږ د پنجشیر مومن ولس ته یو ځل بیا او په مکرره توګه مشوره ورکوو چې پرې نږدې د دوی سیمه په داسې حال کې د جګړې په میدان بدله شي چې په تیرو 20 کلونو کې له جنګ په بشپړه توګه خوندي وه. 2-3 سیمې داسې وي چې په هغه کې هېڅ جنګ نه ده شوی. یو له هغو پنجشیر، بل بامیانو، بل دایکندي. دلته نه د ناټو ځواکونه تللي جنګ یې کړی ده او نه خلکو د هغوی په ضد جنګېدل، خلک د هغوی په ضد جنګېدل. دغه 3 سیمې او د دې تر شا هم لویه توطیه ده د دښمنانو لاس، د هغوی خاص موخې. په دې 20 کالونو کې د پنجشیر ولس نه یوازې د امریکایانو خلاف وسله نه ده کاروله، بلکې وطن پلورونکو، ایمان خرڅونکو، د دوی زامن د امریکایانو تر قماندې، د ناټو د افسرانو تر قماندې لاندې له افغان مجاهد ولس سره جنګولي. مه پرېږدئ دا بیا تکرار شي، مه پرېږدئ پنجشیر ته جنګ انتقال شي. هغو ته اجازه مه ورکوئ چې په تېرو 20 کلونو کې ستاسو ډېر زامن د پردیو لپاره
او د ناټو تر قوماندې لاندې د ازادي غوښتونکو افغانانو او مجاهدینو په خلاف جنګولې. په پنجشیر او کابل کې د CIA لپاره داسې خصوصي زندانونه جوړ کړي وو چې مؤمن او مجاهد افغانان پکې دومره تعذیب شوي، دومره ځورول شوي چې په ګوانتانامو کې هم نه دي ځورول شوي او په ابو غریب کې هم نه دي ځورول شوي، د عراق په زندان کې هم نه دي دومره ځورول شوي او په ګوانتانامو کې هم دومره نه دي ځورول شوي، په بګرام کې هم دومره نه دي ځورول شوي. هغه چې په پنجشیر کې دوی شکنجه شوي، تعذیب شوي او ساتل شوي، تاسو له هغوی پوښتنه وکړئ چې له هغوی سره په پنجشیر کې څه معامله کوي. عجیبه دا ده چې اوس له دې نه انکار هم کوي چې وایي په پنجشیر کې موږ زندان نه درلود، امریکایانو زندان. حال دا چې دلته په کابل کې ورته زندانونه جوړ معاهده یې کړې وه له امریکایانو چې چا معاهده کړې وه، دواړه پنجشیریانو د شورای نظار غړي وو، د حکومت وزیرانو. هغوی دا معاهده له امریکایانو سره امضا کړې وه چې په هر ځای کې هر افغان نیولی شي او په خپلو زندانونو کې او په هر زندان کې چې وغواړي ساتلی شي، محاکمه کولی شي، مجازات کولی شي. دغه کابل کې هغوی ورته خصوصي زندانونه جوړ کړي وو. زموږ یو مشهور مجاهد او متعهد رور او یو عالم صاحب د فکر انجینر صاحب صدیق مرحوم چې د کورونا په هغه کې وفات شو، هغې دلته په کابل کې هماغه زندان کې امریکایانو ساتلی و چې دغو شورای نظار غړو ورته جوړ کړی او هغه قصه کوله چې زه به له پښو له سقف نه راځوړن کړی، نور تعذیبونو شکنجه خو پرېږده. زموږ پنجشیري وروڼه باید دې ته هم متوجه چې د دې جنګ بدې پایلې تر بل هر چا زیات تاسو ته متوجه، بدې پایلې تاسو ته به زیان رسوي. د پردیو دا مزدوران به تښتي، د ټولو کورنۍ او شتمنۍ په بهر کې دي، ټول دوه تابعیته دي. د ځینو کورنۍ په استرالیا کې دي، د ځینو په کاناډا کې دي، د ځینو په هند کې دي، د ځینو په بریتانیا کې دي، د ځینو امریکا کې دي، ځینې په تاجکستان کې دي. هلیکوپټر یې هم د دې لپاره له ځان سره پنجشیر ته بولی دي چې په اساني فقط 100 کیلومتره هغه طرف ته کولاب ته سفر وکړي، ډېر په اساني د خطر په وخت کې به بیا کولاب ته ځي او دا هلیکوپټر هم د همدې لپاره ځان سره وکړي. کولاب او دوشنبې ته به ځي، دوشنبې هم ورته ټټر ټکوي، بس تر شامه ولاړ وي او دی هم د هغوی په مرسته او حمایت باندې حساب کوي. او امام علي رحمانوف د تاجکانو د حقوقو د مدافع په توګه را څرګند کیږي او وایي چې هغوی باید په حکومت کې په زړه پورې برخه ولري او حتی په رسنیو کې ویل کېږي چې ګواکې د تاجکانو نفوذ په افغانستان کې 46 سلنه دی. که داسې وي نو تاجکستان باید د افغانستان جز شي، یعنې چې تاجکانو اکثرت دلته ده. ښه دا ده چې دا 4-5 میلیونه اخواته تاجکان باید دې سره یوځای شي. پکار خو همدا ده. دوی په خپلو محاسبو کې د خپل نفوذ په ارتباط هم دروغ وایي. 8 میلیونه شاوخوا کې دي، خو د ازبکانو شمېر 12 سلنه ګڼي، حال دا چې شاوخوا 10 سلنه.
هماغه دروغ چې د خپل نفوذ په ارتباط وایي د افغانستان په ارتباط باندې تقریبا په عین تناسب وایي. تاجکستان د خپل مشکلات په خپل حل کې د افغانستان په چارو کې د مداخلې جرأت نه کوي. پرېږدي افغانان خپل برخلیک په خپله وټاکي. دلته د پښتون، تاجک، د ازبک، هزاره، د شمال او د جنوب فتنه نه وه. دا فتنه غربیانو دلته رامنځته کړې، د هغوی سره راغلې د افغانستان د تجزیې لپاره. تر دې وړاندې افغانستان کې دا مسله نه وه د تاجک او د پښتون، دا چې پښتون څومره د تاجک څومره ده. ټول شمال د دې شاهد ده. مختلط اوسېدلی دی، کلی کلی مختلط دي. داسې هم نه چې پښتانه په یو سیمه کې او تاجک په بله سیمه کې، نه، بلکې په هره سیمه کې ګډ اوسېدلی. ازبک، ترکمن، تاجک، عرب، پښتون مختلط اوسېدلی. دیوالونه یې سره ګډ، همسایه، د یو بل ګاونډي. هېڅکله هم داسې فتنه نه ده. دا احساس چا سره نه دی پیدا شوی دا پښتون د تاجک غیر پښتون د ورونو په څېر یې ژوند کړ. اسلام موږ سره متحد کړي، له موږ یو ملت جوړ کړی، او دا د اسلام امتیاز دی چې یو لوی امت یې جوړ کړ. له قومونو نه ملت جوړوي او له ملتونو نه امت جوړوي. ګوري هغه چې اسلام له لاسه ورکړی، اسلام ته شا کړی، نن د هغوی شعار قومي تعصب دی. پښتونو د غیر پښتون فتنه راولاړه او د پردیو په اشاره د هغو په وینا. د شورای نظار غړو ته هم څو سپارښتنې لرم. د تېر 20 کلن او حتی 25 کلن حکومت په دوران کې تاسو چې اقتدار مو په لاس کې و، بهرنیانو هم تر شا خبرې هم حمایه کولې، له لاندې هم هغوی درته اقتدار سپارلی. هغوی ستاسو د اقتدار د دوام لپاره جنګېدل. لږ هم نه 1,60,000 کم له کمه 1,60,000 په یونیفورم کې نظامي سرتیري او تر دې زیات هم استخباراتي پرسونل، دا ټول ستاسو په خوا کې و. قدرت ستاسو په لاس کې. په دې دوران کې تاسو په تعلقان کې، په کندوز کې، په پل خمري کې، په کاپیسا کې، په پروان کې، خپل تعلقان کې په زرګونو جریبه ځمکې غصب کړي. ښارګوټې مو جوړ کړي، قصرونه، ماڼۍ، مارکیټونه، بلند منزل. په زرګونو جریبه ځمکه، هم دولتي هم شخصي، د خپل رقیبو د حریف ځمکې مو هم غصب کړي. دلته به د پروان خلک یې له هغو نه پوښتنه وکړي چې څه تېر شوي دي. کاپیسا خلک دلته شته، تاسو سره پوښتنه ونه وکړي. د کندوز دلته شته، ورنه پوښتنه وکړي. د تعلقانو د تخار شته، له هغو نه پوښتنه وکړي. دا لوی لوی ښارګوټي چې اکثر هم د دوی په لاس کې، د دوی افراد د پنجشیر نه وتلي اته ځای په ځای شوي. سمسورې ځمکې، مجهز ښارګوټي. که د پنجشیر فتنه د سولې له لارې حل نه شي او تاسو په جنګ ټینګار وکړئ او د جنګ له لارې دا قضیه حل شي، دا جنګ نه یوازې تاسو ګټلی نه شئ، بلکې د لنډې مودې لپاره دوام هم نه شئ ورکولی. ماته او سنګر پرېښودل حتمي ده. داسې خبرې دي چې پنجشیر داسې دره ده او تنګه دره ده چې څوک یې فتح کولی نه شي. تاسو دلته ډېر کسان چې هغه شپې ورځې په یاد دي او عمرونه یې لږ پاخه دي، پوهېږئ چې پنجشیر تر 1.5 کال کمه موده شاید د ځینې عملیاتو د روسي ځواکونو و چې پنجشیر ته ننوتلي دي. له هغه نه وروسته دوی معاهده وکړه، اوربند.
یوازې د اوربند معاهده هم نه وه، بلکې د یو بل مرسته، ګډ عملیات چې نن دا ټولو روسي افسرانو هماغه چې دا معاهده یې لیکلې ده او امضا کړې ده هغوی اعتراف کوي، په خپلو کتابونو کې اعتراف کوي. فقط 1.5 کال وروسته معاهده وشوه د اوربند. د هغه نه وروسته بیا په دې 2 کلونو کې تقریبا 2.5 کلونو کې چې روسان دلته وو، همدغه شورای نظار په سالنګ کې هم د هغوی د قطارونو امنیت ساتو او د تاشقرغان په تنګي کې هم. نور سیمې ټول د ایس په لاس کې، جنوب شمالي سالنګ ټول د ایس په لاس کې. له کابله نیولې بیا تر جبل سراج پورې، بیا له شمالي سالنګ نه نیولې د تاشقرغان تر تنګي پورې، تر شیرخان بندر پورې. په دې ټولو اوږدې لارې کې د حزب اسلامي مجاهدینو سنګرونه او یو قطار ترې خوندي نه دی تېر شوی. له قرهباغه یو قطار خوندي و مسئول نه دی تېر شوی. له خنجان یو قطار خوندي نه دی تېر شوی. د بغلان یو قطار سم خوندي نه دی تېر شوی. اما دوی په همدغو سیمو کې د روسي قطارونو امنیت تامینول. تبلیغات نه دي، داسې د روسي افسرانو څه لیکلي دي، په لسګونو کتابونه لیکل شوي دي، یو نه، دوه نه، درې نه، په لسګونو کتابونو د روسانو د استخباراتو افسرانو او د فوز افسرانو لیکلي. هغه چې د دې په بدله کې بوټونه ورکول، غنم به یې ورلېږل، جمپرونه به یې ورلېږل، او ویل یې چې اول ځل چې ارتباط قایم شو موږ په بدل کې څه ورته ورکړي ده او دا رابطه چا قایمه کړې ده او څومره پیسې مو ورته ورکړې دي. په ماسکو کې چې به څه پیسې چاپ کېدلې د هغوی برخه به څومره وه چې پنجشیر ته راتله، څومره به کابل ته راتله او څومره به پنجشیر ته تله. دا ټول افشا شوي دي، هېڅ څه پټ نه دی پاتې شوی. که د پنجشیر جنگ په سوله او د مذاکراتو له لارې حل نشي او د جنگ له لارې حل شي، دوی په دې ناکام جنگ ټینګار وکړي. مقاومت ممکن نه دی. د محاصرې په حالت کې پنجشیر کې به مقاومت څنګه کېږي؟ په ټول افغانستان کې مقاومت ونه شو چې تاسو په کابل کې وئ، 1.5 د ناټو سرتیر هم ستاسو په څنګ کې وو، جهازونه یې، ټانکونه یې ټول ستاسو په خدمت کې، اقتدار هم ستاسو په لاس کې، وزارت دفاع ستاسو، وزارت داخله ستاسو، وزارت امنیت ملي ستاسو، او والیان ستاسو، د فوز افسران ستاسو، 600 جنرالان ستاسو، 600 جنرالان. چې هلته مقاومت ونه شو، اوس په پنجشیر کې څنګه مقاومت وشي؟ مه پرېږدئ دا قضیه د جنګ له لارې حل شي. او که احیانا داسې وشو نو د دې ډېر قوي احتمال شته چې بیا ستاسو دا ټول کورونه، قصرونه، ماڼۍ، ښارګوټې، دا ځمکې، باغونه، دا ټول مصادره شي. طبیعي ده، همداسې به کېږي. د دې ډېر قوي احتمال ده چې همداسې به کېږي. مه کوئ چې خبره دې ځای ته ورسېږي، دومره خرابه شي. دا ستاسو په تاوان ده. مقاومت درته ممکن نه ده. زه تاسو ته مشوره درکوم، هغه څوک چې لږ هم په جنګ پوهېدلي، لنډه موده یې په جنګ کې تېر کړې، هغه پوهېږي چې په دې ظروفو شرایطو کې مقاومت ممکن ده. دا نن هم چې څه سیمې، پوستې، سنګرونه دوی له لاسه ورکړي دي، همدې شهادت ورکوي چې د لنډې مودې لپاره هم په پنجشیر کې محاصره شوي، پنجشیر کې له 4 خواو محاصره، د لغمان له خوا هم، د کونړ له خوا هم، د نورستان له خوا هم، د بدخشان و تخار له خوا نه هم، او دې طرف ته د اندرابو، د نهرینو، د بغلان له طرفه هم، د خنجان له طرفه هم، د جبل سراج له طرفه هم، او د ګلبهار له طرفه هم، ټولو دغو لارو محاصره. دا ممکن ده. ډېر ناپوه او ساده انسان به دغسې جنګ غوره کوي. د دې پایله کاملا څرګنده ده او نتایج یې همدا چې تر ټولو به تاسو زیان وګورئ.
هیله مو دا ده چې الله تعالی افغان ولس باندې خپل وسیع فضل او رحمت و عنایت شامل کی، ټولې فتنې پای ته ورسیږي، د جنگ فارغ افغانستان ولرو، مستقل سرلوړی آزاد په خپلو پښو ولاړ او د پردیو د نظامی او استخباراتي حضور نه پرته داسې افغانستان چې هلته اسلام حکومت کوي او زعما یې هم د ملت د اکثریت په حمایت نه برخمن دي. دغسې افغانستان په نږدې مستقبل کې په خپلو سترګو وګورو او زموږ د ټولو شهداو او د ملت د فرد دا سپېڅلی ارمان ترسره شي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.